السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زم تاسو ملګری خورشید خان یو نوی ویډیو سره تاسو په درنه خدمت کې حاضر یم. په دې هیله په دې امیدونو چې تاسو ټول بروغ جوړ خو خوشاله ښه تندرست پي. الله مو خلره، الله مو خوشاله لره، الله مو تندرست لره ملګرو. نن سبا یو ډیره ښه بیماری راوتی ده چې نوم یې دی کورونا وایرس. دا یو داسې بیماری ده چې دا یو انسان نه بل انسان ته لګي. نننې ویډیو کولو مقصد چې کم دی هغه هم دا دی چې تاسو ته د په باره کې لږ زږ معلومات درکړم، ولې چې زموږ پښتانه ورونه چې کم دی هغه دا بیماری سیریس نه اخلي لګیا دي. هغې دا سوچ کوي چې دا یو نارمل بیماری ده او د بیماری د وجې لکه موږ ته نه ده پکار چې موږ کورونو کې کینو یا دغسې څه د ځان خیال وساتو. د دې بیماري نه بچ کېدلو چې کومه طریقه ده هغه صرف یو طریقه ده، هغه دا ده چې د خپل صفایي خیال وساتئ. او دا کورونا وایرس چې کم دی ملګرو، دا یو انسان نه بل انسان ته لګي او د چې کم نقصانات دي هغه دا دي چې که دا بیماری خدا نه خواست مونږ کې چاته ولګي دا بیماری، الله دې نه کي الله دې نه کي، نو دا بیماری د وجې نه که د چا مرګ وشو او زه درته دا خبره ګارنټۍ سره ویلی شم چې ستاسو جنازې له به هم څوک نه درځي. احتیاط وخت د خپل ځان خیال ساتلو وخت دا ګپ خبره نه ده. ټوله دنیا نن لګیا ده په دې بیمارۍ باندې خبرې کوي. تاسو ته دغه بیان درکوي چې دا بیماری چې کومه ده دا خطرناکه ده، دا یو انسان نه بل انسان ته لګي. والله دې نه کي که تاسو د وجې د ستاسو ماشومانو ته کور والا ته یا بل چاته دا بیماری ولګېده. خو ما چې څنګه ووایه چې نن سبا په دې دنیا کې د دې علاج حال فی الحال نشته دی. الله دې وکړي پر روان وخت کې د حالات ټیک شي او د علاج دې راشي. د بیماری پہچان څه دی؟ په 1400 ورځو کې دا بیماری په انسان باندې په دغه طریقې سره راوځي راښکاره کیږي چې سکام وي، ټوخلي وي، مرۍ خرابېږي، مرۍ وچېږي، تبه پې راځي او د جوړونو خوږې وي او لکه سا چې کم ده دای بندېږي. نو ملګرو دا د بیماری پہچان دی او دا ضروري نه ده چې دغه سیمټمز چې کم دي دا په هر انسان باندې راځي. د سیم چې کم وزیر تعلیم و هغه خپل ټیسټ کړی و، نو هغه چې کوم ټیسټ و هغه پازیټیو راغلی او نو هغه وایي چې ما ته هېڅ تکلیف نشته، ما زه سام خستی شمه، ما ټوخلي هم نه ده، ما زکام هم نه دی، زما مرۍ هم نه ده خرابه او ما ته نور څه تکلیف هم نه دی. نو دا ضروري نه ده چې دغه معلومات چې کم دي دا په تا باندې ښکاره شي، هغه نه پس په تا ته پته لګي چې ته بیمار یې. کیدای شي چې دغه پته ونه لګي تا ته چې زه بیمار یم او زما دا بیماري ده، ولې چې دا 1400 ورځو پس خپل ځان ښیي. دې نه علاوه د خیبر پښتونخوا سندرغاړی عرفان خان خپل د ترزبي ویډیو چې کومه ده هغه بیګا په فیسبوک باندې شیر کړې وه. هغه ویډیو ما په خپل پیج باندې هم شیر کړې ده. په هغه کې هغه دا خبره کړې وه چې په ما باندې هم څه معلومات نشته د بیماری، خو زما ټیسټونه چې کم دي هغه پازیټیو راغلي دي او زما دا بیماری ده او زه په یو کمره کې بند کړی یم او دې کمرې نه زه بار نشم وتی. ما سره څوک ملاوېدی نشي، زه چا سره ملاوېدی نشم. ملګرو نقصانات ډېر زیات دي، خیال ساتل پکار دی او لکه څنګه چې ما وویل چې د دې بیمارۍ د وجې نه ساه بندېږي، داسې به درته محسوس کېږي لکه چې چا په اوبو کې ډوب کړی، ساه به نشي اخیستی. نو هغه ملګري چې کم سیګرټ څکي هغه ډېر زیات خطرناک شو. دا لاسونه چې کم دي دا ستا دپاره زهر دي. دا لاسونه چې کله ته خپلې خولې له ورړې نو دا بیماري تا ته لګېدی شي که ستا لاسونه صفا نه وي. او سیګرټ چې کم دی سیګرټ ستا لنګس خرابوي، ستا پیپړې خرابوي او که دغه بیماری دی الله نه کي که د ستاسو کې چا سموکینګ عادت دی او که بیا دغه بیماری ورته ولګي نو دا شی چې کم دی دا ډېر نقصاني دی. دې نه بچ کېدل بیا لږه ګرانه ده، ولې چې دې کې د ساه مسله او بل چې کومه ټولو نه غټه مسله ده زموږ پښتانه چې کم دي هغه نسوار کوي. نسوار چې کم دي هغه ډایرکټ لاس خولې ته ورځي. نو ملګرو نسوار ښه عادت دی او که بد عادت دی. زه نسوارو باره کې دا خبره نه کوم، خو دا ستاسو لاسونه چې کم دي دا چې کله ستاسو خولې ته ځي نو دا بیماری بیا تاسو ته لګي. دویم چې کم د بچ کېدلو طریقه د هغه دا ده چې یو نه بل نه په منځ کې لږ غوندې فاصله ساتل، نږدې به یو بل سره دونه نه ودرېږي، دم خیال ساتئ. دریم چې کم مین شی دی هغه دا دی چې دا سینیټایزر به استعمالی. سینیټایزر چې کم دی د فایدې هم دي د نقصانات هم دي چې ستاسو لاسونو باندې جراثیم چې کم هغه ورسره مړه شي. د چې کم ساید افیکټس دي هغه به هم زه تاسو ته ووایم چې که دغه تاسو استعمالوئ او دا تاسو په خپلو لاسونو باندې لګولی دی، اور که تاسو ولګولو نو دې کې چې کم دی الکوهل دی نو د هغه د وجې نه کیدای شي چې ستاسو لاسونه اور واخلي. نو کمې زنانه چې دا استعمالوي یا کم هلکان چې دا استعمالوي په بارو ملکونو کې دي او هغې اخلی پخلی هم کوي، نو کوشش وکړي چې کله دا استعمال کړي هغه نه پس که هغې اخلی پخلی کوي نو لاسونه دی په صابون باندې صفا ووینځي، هغه نه پس
ور ته بیا نږدې کېږي بیا اخلی پخلی کوي نو دا به ډېره بهتري. او که تاسو دغه سینیټایزر استعمال کړی دی او تاسو سموکینګ کوئ سګرټ تاسو لګوئ سګرټ د وجې نه کیدای شي چې ستاسو لاسونه وسوځېږي ولې چې دې کې الکوهول دی لکه څنګه چې ما تاسو ته ووایه. نو د دغو شیانو ډېر احتیاط کوئ خیال یې ساتئ. او که دا نشي افورډ کولی تاسو هېڅ خبره نه ده لاسونه په صابون باندې وینځئ پراپر طریقې سره لاسونه چې کوم دي ښه صفا کوئ یو ځای د نوکونو نه دننه چې کومه ایریا ده دا خامخا صفا کوئ دا ډېر ضروري دی دا خبرې ګپ مه ګڼئ. یو انسان نه بل انسان ته دا بیماري څنګه لګي دا هیڅ چاته نه ده پته خو صرف د یو شي پته لګېدلي د هغه دا ده چې دغه لاسونه چې کوم دي په دې باندې هغه جراثیم چې ولګي هغه چې ته خولې ته وروړې نو دا بیماري تا ته لګېدی شي. د ماسک استعمالولو طریقه به زه اوس تاسو ته ښیم. ډېر خلک چې کوم دي هغه ماسک استعمالوي بالکل ښه خبره ده ماسک استعمالوي خو د ماسک استعمالولو چې کومه طریقه ده هغه خامخا تاسو ځان پې پوهېږئ. دا چې کومه ایریا ده دا ستاسو په مخ باندې لګي په خولې باندې په پوزه باندې ستاسو دغه شی لګي نو دې نه تاسو دونه خیال ساتئ چې دا ټچ نه کوئ تاسو دې سره ستاسو لاسو نه لګي. هر کله چې تاسو ماسک راخلئ نو په دې طریقې باندې به راخلئ دغو ځایونو او که چا سره دغه ماسک وي دا د P95 ماسک چې کوم دی دا لږ ګران دی خو دا د نورمال ماسکونو نه لږ غوندې ښه دی. د دا اچولو طریقه چې کومه ده هغه دا ده چې دا ماسک په دغسې په خپل لاس باندې واچئ او بیا به یې دغسې په خپلې خولې باندې کېږدئ. زه نه یم خبر چې زما اواز تاسو ته درځي که نه درځي خو دا طریقه صرف په دې باندې ځان پوهې کېده. او بیا دا چې کومه ایریا ده دې کې دا یو هغه لګېدلی دی ایډجسټمنټ دپاره چې دا ستاسو په مخ باندې پراپر طریقې سره ولګي. دا د ماسک لګولو ټولو نه غټه فایده دا ده چې ډایرکټ په ستاسو لاس ستاسو خولې ته او پوزې ته نه ځي. دا هم یو ډېره غټه فایده ده چې ستاسو خپل لاسونو نه به تاسو بچ وي. اوس ګوره تاسو ته خپل لاسونه زهر شوي دي زهر. ماسک وباسلو چې کومه طریقه ده هغه هم دا ده چې داسې به یې ونیسئ او داسې به بیا به دا دغسې لرکې دغه ایریا به نه ټچ کوي. د دستانو د ګلوز اچولو چې کومه طریقه ده په نارمل طریقې باندې تاسو دغه دستانې واچولې دا دستانې ما واچولې صحیح شو. د دغو دستانو وباسلو اوس څه طریقه ده هغه به زه تاسو ته ښیم. خپل سکین به نه ټچ کوئ یو ځای به هم نه ټچ کوئ دغسې به یې ونیسئ او دغه داسې به پکې ګوتې دننه کې او بهر ته به یې کوئ او دغه ځای کې به بیا پرېږدئ. همدا طریقې سره به دغه سایډ چې کم دی دا به داسې ونیسئ داسې به یې کې د بار چې کومه ایریا وه هغه سره چې ستاسو لاسونه ټچ نه شي دا د ګلوز وباسلو طریقه ده. خپل موبایل پراپر طریقې سره صفا کوئ. د موبایلو صفا کولو چې کومه طریقه ده دا نارمل وایپس دي دا موبایل دی دا موبایل پراپر طریقې سره ښه مزیدار صفا کوئ چې دې نه جراثیم چې کوم دی هغه ختم کیږي هغه نه پس بیا دا استعمالوئ. آخري چې کوم مین شی دی چې کوم ما ځان لا جوړ کړی دی زه استعمالوم هغه دا لایټر دی. دا لایټر سره زه لیفټ بټن پریس کوم دغسې زه چې کله د لیفټ بټن پریس کوم بیا یې دغسې ولګوم چې دا جراثیم چې کوم دي دا ختم شي او بیا یې زه په جیب کې واچوم. خپل کوشش به کوئ چې دې بیمارۍ نه تاسو ځان وساتئ. کوشش وکړئ چې دغه ویډیو خپلو هغو ملګرو سره شیر کړئ چې څوک دې شي نه ناخبره وي نامعلومه وي. د خپل ځان خیال ساتئ ما په دعاګانو کې یاد ساتئ انشاءالله چې ژوند خیر وي. یو نوی ویډیو سره به ډېر ژر ستاسو په درانه خدمت کې حاضرېږم. تر هغه وخته پورې ما سلامه الله حافظ الله نگهبان د لوی الله په امان.